انسان او خدای دا د دکتور مصطفی چمران اثر دی. پښتو ژباړه نقیب احمد عزیزی کړی او زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. اصلي مالک خدای دی. دلته خورا پر یو ظریفه نکته بحث کوو. سره له دې چې اوږد بحث دی خو ډیر یې په تفصیل نشو بیانولی. دا بحث د اضافه ارزښت په هکله دی چې مخکې یادونه وشوه. دا مسئله نه حل کیږي. ډیره سخته ده چې که په یوه کارخونه کې له 100 تر 500 پورې کارګر وي او تاسې دومره کره حساب کړای شئ چې د اضافي ارزښت مسئله منځته رانشي، دا څرګنده ده چې حتمي به راځي. یعنی زموږ او تاسې په لاس کې نه ده. نور پارامترونه دي چې زموږ له چاپیریاله د باندې دي. اسلام څه وایي؟ دا خبره ډیره مهمه ده. اسلام وایي چې دغه کار د څښتن مثلا 50 کارګر لري او د اضافي ارزښت مسئله مطرح کیږي. د پانګې یو مقدار یا اضافه سرمایه د صاحب کار یا سرخیل جیب ته ځي. خو د دې کارفرما یا پانګوال مفهوم په اسلام کې څه دی؟ دا سرمایه‌دار د لویدیځ د پانګوال په څیر دی که څنګه؟ کله چې سره پرتله کوو وینو چې دغه پانګوال د خدای وکیل دی. د اسلام د نظام په محدوده کې چې بحث کوو دغه پانګوال چې کومه پانګونه کړي په اصل کې د خدای مال دی او دا سرمایه د سرمایه‌دار خپله نه ده. دغه بنی آدم د خدای استازی دی او اجازه نه لري چې پانګه مطلقه د خپلې خوښې مطابق ولګوي. مثلا همدا قانون یې په مقابل کې وایي چې اسراف حرام دی. خدای پاک د اسراف خلک نه خوښوي. د مصرفانو یا اله خرڅو په هکله ډیر آیتونه راغلي دي. پر دې اساس فکر وکړئ یوه اندازه پانګه چې په ملت پورې تړلې له ما سره ده. زه د خدای نماینده یم او دا سرمایه زه یوازې په خپل مصلحت خپله ګټه او خطا کاریو نشم لګولی. د دې سرمایې د لګولو لارې یوازې د ملت لپاره د خدای په لار کې او د خلکو په ګټه دي. وګورئ په هغه سیستم کې چې سرمایه د دولت په لاس کې ده، دولت څه ورباندې کوي؟ دغه کارخانه یو مدیر ته په لاس ورکوي، ورته وایي چې ښاغلیه ته زموږ استازی یې او وکیل یې، دغه ستره سرمایه وساته او د ملت په لار کې ولګوه. په اسلام کې داسې ده. فرض کړئ چې پانګه له یوه کس سره راټوله شوه. دغه کس د خدای وکیل دی او پانګه په خدای پورې مربوطه ده. بیا لارې ورته ټاکل شوي چې انساني یوازې او یوازې همالته د کارولو توان لري. پر دې بنسټ اسراف نشي کولی. که د ورځې په یوه ډوډۍ ګزاره کیږي او دویمه اخلي، دا اسراف ګڼل کیږي او حرام دی. که یې 3 کوټې کور بسیږي او دی ماڼۍ آبادوي، مصرف دی او لاره یې خطا کړې ده. د خدای پانګه یوازې له انسان سره جمع شوي او انسان سوء استفاده نشي ځینې کولی. یوازې د وکیل په څیر لګولی شي. وکالت به یې هم پر تقوا، فداکاري او داسې وطن دوستي ولاړ وي چې تصمیمونه یې ملت او ټولنې ته ګټه ورسوي. دا څه ډول تصور دی؟ کله چې پانګه د خدای وګڼل شي او نسبي مالک یعنی انسان د هغه وکیل ومنو، ډېرې ستونزې ورسره حل کیږي. که برما پر خشخاش ګرځوئ یا زموږ په اصطلاح اوښ د ستنې تر سپم باسئ او اضافه ارزښت یا نور څه حساب کړئ، هیڅ وخت به پایلې ته ونه رسیږئ. اسلام دا قضیه له بنیاده حل کړې ده. که د ملت میلیونونه ډالر سرمایه له ما سره وي، قوانینو او ضوابطو لاره ایستلې او زه نشم کولی چې په خپل سر یې تشه په خپله ګټه ولګوم. زه دا پانګه فقط د خدای او حق په لاره کې کارولی شم. وقف. له همدې ځایه ویلی شو چې که د اقتصاد مسئله حل کوو باید فلسفي، سیاسي او د اسلامي اقتصاد بنسټ په نظر کې ونیسو. دلته که څه هم ډیرې خبرې شته خو زه د اقتصاد دا بحث په یوه جمله پای ته رسوم او هغه دا ده چې په اسلام کې د ایثار مسئله مهمه ده. اسلام مسلمانان یوې داسې فکري او تربیتي تګلارې ته رابولي چې قرباني پکې نغښتې ده. مال پکې هدف نه دی بلکې خدای هدف دی او کمال ته رسیدل دی. مال وسیله ده. د قرباني یوه بیلګه د وقف مسئله ده چې په اسلامي هیوادونو په تیره بیا ایران کې په ګوته کولی شو. لیکوال ایران یادوي. شاید د هماغه مهال ایران له اوسني ایران سره توپیر ولري او یا لیکوال جغرافیایي تړاو په هر څه کې ایران د مثبتې بیلګې په توګه ثابتولو ته لیواله کړی وي. د ایران د ځمکې له 3 برخې یوه وقف ده. کرل شوې او پخوانۍ شاړې دښتې د همدې وقف په وسیله ودانې شوي دي. خلک راغلي آبادي جوړې کړي او یو ټولنیز وقف شوی دی. مګر سوسیالیزم په زور غواړي چې د خلکو ځمکه ونیسي. اسلام یوه داسې تګلاره وړاندې کوي چې خلک په ټوله انرژي او ځواک کار وکړي او ځمکه آباده کړي. کله چې ځمکه آباده شوه بیا د خدای یا ټولنې ته تسلیم کړي. دنیایي وقف په رواني لحاظ او د ارواپوهنې له نظره لوی کار دی. د اسلام او کمونیزم ترمنځ یو ډیر سخت اختلاف دی. ځکه کمونیست غواړي چې د خلکو ځمکې په دیکتاتوري لاندې کړي. چا چې د چا کور یا ځمکه په زور نیولې وي، له زویه یې رانیولې تر لمسي پورې ټول نسل ته خلک بد وایي او لعنت ورکوي. خو که د وقف یا بخښل شوي ملکیت ترڅنګ تیریږي، مثلا چا جومات ته ځمکه ورکړې، مکتب یا روغتون ته،
نه یوازې دا چې په خپله به یې وجدان آرام او خوشحاله وي بلکې نسلونه یې دغه سرور او وجداني کیف په برخه کیږي لمسیان او کړوسیان یې لا ویاړي چې نیکه دومره انساني او عالي کار کړی دا بحث هم چې څومره پراخ دی دومره یې نشو غځولی زموږ اسلام داسې سیستم دی چې ډیر انعطاف یا فلیکسیبیلیټي لري د تحرک وړتیا په کېده او سرچینو یا د وخت واکمن ته اجازه ورکوي چې د زمان له قوانینو او شرایطو سره مطابق تصمیم ونیسي او انتخاب وکړي داسې محور جوړ شي چې راندمن پکې ماکسیمم یا اعظمي وي او فساد حد اقل